د پیډو روانو منصوبو مکمل کېدو سره به صوبه کې د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. د 2000 میگاواټ نه زیاتې د ارزاني بجلی د پیداوار دپاره د توانایۍ په مختلفو منصوبو تیزۍ سره کار جاري. د توانایۍ منصوبو ترسره کېدو سره به صوبه کې د ترقۍ او خوشحالۍ نوې دور شروع شي. د انجینیرنګ یونیورسټي پېښور په بندوبست تابع شوي سیمینار ته د پیډو د مشر انجینیر محمد نعیم خان وینا. د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر افتخار حسین د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان په اعزازي شیلډ ونازولو. تفصیلات د خیبر پختونخوا انرژي ډیولپمنٹ آرګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو آفیسر انجینیر محمد نعیم خان ویلي دي چې پیډو دا وخت د 2000 میگاواټ نه زیاتې د ارزاني بجلی پیداوار دپاره د حکومت او نجی کچ د توانایۍ په بیلابیلو منصوبو تیزۍ سره کار کوي. د دغه منصوبو مکمل کېدو سره به خیبر پختونخوا صوبه کې د ترقۍ او خوشحالۍ یو نوې دور شروع شي. د پیډو مشر دا خبرې د انجینیرنګ یونیورسټي پېښور لخوا د پېښور په یو مقامي هوټل کې د توانایۍ منیجمنت یو ورځني سیمینار ته خپله وینا کې کړې دي. سیمینار ته د وینا په وخت د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان د پیډو په بزنس او فینانشل پلان تفصیلي رڼا واچوله او ویې چې پیډو بیخي توند رفتار سره د توانایۍ په منصوبو کار کوي او زموږ دا کوشش دی چې د دې منصوبو نه پیدا کیدونکي ارزانه بجلی زیاتره د صنعتي ترقۍ او پرمختګ دپاره وکارول شي او د صوبې معیشت ته استحکام او پیاوړتیا ورکړي شي. د پیډو مشر په ډاګه کړه چې د توانایۍ منصوبو سره به صوبه کې د روزګار نوې موقع پیدا شي. سیمینار کې د بیلابیلو شعبو مدونو او میدانونو سره تړون لرونکو ګڼو انجینیرانو هم ګډون وکړ، کومو چې د خیبر پختونخوا صوبې د توانایۍ شعبې د ترقۍ او ودې په لړ کې د پیډو د چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان د کار، زیار او پاملرنې ستاینه وکړه او د هغوی نوم یې په زرینو ټکو او غوره الفاظو یاد کړ. په دې موقع مختلفو شعبو سره تړون لرونکو انجینیرانو د پیډو مشر ته دا خواست هم وکړو چې هغوی د صوبې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د توانایۍ شعبې یا د توان میدان د پرمختګ او ترقۍ په باب لا لیکچرې ورکړي، یعنی په دغه هکله د پوهنتونونو کې د پیډو چیف ایگزیکټیو ویناوې وکړي. د سیمینار په پای کې د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر افتخار حسین د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان ته درناوی ورکړ او هغوی په اعزازي شیلډ ونازول. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.